بیا هم ستړي مه شئ. د افغانستان الکترونیکي زده کړې دي د ژورنالیزم د څانګې استاد سعید صافی یم. ستاسې په درانه چوپړ کې د 11 درس د وړاندې کولو لپاره حاضر شوی یم. د 11 درس موضوع مو د لیډ ډولونه دي، لکه څرنګه چې در سره تیر درس کې شریک کړي وو چې خبر له 3 برخو څخه جوړ شوی دی: عنوان یا سرلیک، ورپسې لیډ او متن. د سرلیک ډولونه مو همغه درس کې وویل، د لیډ ډولونه مو دې درس ته پرېښي وو. نن د لیډ ډولونه وایو. لیډ مختلف ډولونه لري چې یو له دې څخه د اساسي پوښتنو ته جواب ویونکی لیډ دی. اساسي پوښتنو ته جواب ویونکی لیډ، دا لیډ دغه 6 پوښتنې لري چې له دې څخه به یوې پوښتنې ته په لیډ کې جواب ویل کیږي. لیډ خو مو درته تیر ځل در پېژندلی او ورسره اشنا یاستئ. له دې پوښتنو څخه یو ته جواب ویل په لیډ کې د اساسي پوښتنو ته جواب ویونکی لیډ بلل کیږي. لکه څه شی؟ په لوګر کې د انجونو ښوونځی ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، یا په لوګر کې د انجونو یو ښوونځی د جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. څه شي ته جواب وویل شو که نه چې ښوونځی. نو ورپسې ولې د ډاکټر عبدالله د ټاکنو څخه د تېرېدو وروسته 2م پړاو ټاکنې لغوه اعلان شوې. ولې ته جواب وویل شو چې ډاکټر عبدالله له ټاکنو څخه تېر شو ځکه ټاکنې لغوه اعلان شوې. داسې مثال وایو څنګه په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون د دې ښکارندویي کوي چې د خلکو په ټاکنو باور کم شوی دی. مثال ورکوو چې مثلا په یو ځای ټاکنو کې خلک کم ګډون کوي، علت یې په ټاکنو بې باوري ښیي. نو دغه هلته داسې لیډ راوړل کېږي چې د خلکو په ټاکنو کم باوري د دې لامل شو چې خلکو په ټاکنو کې کم ګډون وکړ. کله ټاکل شوې ده چې ډاکټر اشرف غني سبا ناوخته ماښام په دوحه کې له سولې مرکچي پلاوي سره وګوري. داسې یو مثال ورکوو، دغه هم راتلی شي. چیرته دا 6 د اساسي پوښتنې دي په یو خبر کې. دې ته چې په لیډ کې جواب ورکړل شي نو یوې پوښتنې ته یي، او په لیډ کې باید له دې څخه یوه پوښتنه راوړل سي. دغې ته د اساسي پوښتنو جواب ویونکی لیډ ویل کېږي. د لیډ نور ډولونه هم شته. پوښتونکي پیلامې، مثلا پوښتونکي پیلامې دا داسې لیډ پکې راوړل کېږي چې په افغانستان کې د فساد سرچینې د چا په لاس کې دي. مثلا دا یو لیډ دی چې پوښتونکي پیلامه یې څومره لري، ځکه په لیډ کې پوښتنه وشوه چې په افغانستان کې د فساد سرچینې د چا په لاس کې دي. دغه پوښتنه چې راوړل شوله دا په لیډ کې راوړل شوله چې دې ته پوښتونکي پیلامه ویل کېږي. بل د نقل قول پیلامه. ډاکټر د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غني وایي چې په ادارو کې به ژر تر ژره فساد ختم کړي. نقل قول د ډاکټر اشرف غني خبره وه چې خبریال په چي کې راوړله، په لیډ کې راوړله، نو دې ته د نقل قول پیلامې ویل کېږي. تاریخي پیلامې، مثلا یونسکو د پکتیا د بالاحصار لنګې ساحې بیا ورغوي. دا یوه تاریخي پیلامه ده ځکه چې بالاحصار تاریخي سیمه ده، او چې دا په لیډ کې راوړل شوله نو پیلامه هم تاریخي شوه. تشریحي پیلامې، تشریحي پیلامې لږه تشریح لري. لکه مثلا پرون تېره ورځ په کابل کې د غلو هغه ډله ونیول شوله چې د زیاتو غلاو باندې تورون وو. دغه ډله په داسې حال کې ونیول شوله چې یو کس دوی غوښتل چې یو کس ترور کړي یا غلا ترې وکړي. بل پرسې ستاینیزې پیلامې دي چې دا ستاینیزه بڼه لري. مثلا د پکتیا پوهنتون په ښکلي انګړ کې له 950 زده کوونکو څخه هممهال د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې دغه پوهنتون انګړ باران لا نور هم ښکلی کړی و. دا ستاینیزه پیلامه شوله. د پیلامې لپاره موږ دغه یو څو ډولونه وویل، خو دا نور ډولونه هم لري. هر څوک کولی شي، هر خبریال خپلواک دی په پیلامه جوړولو کې چې خپله پیلامه جوړه کړي، خو پیلامه یې باید دغه شیان ولري. کله چې یو خبریال خپله پیلامه جوړوي یا لیډ جوړوي، مجبوره نه دی یو خبریال چې دغه لیډ ډولونو څخه د یو لیډ راوړي. دی کولی شي چې خپلې تجربې په اساس هم یو لیډ جوړ کړي، خو کله چې دا خپله لیډ جوړوي باید د لیډ یې دغه شیان ولري چې لنډ او ښکاره وي. باید لیډ لنډ وي، ډېر اوږد نه وي، لنډ وي او ښکاره وي، واضحه وي، باید هر سړی پرې پوه شي. مثلا
دومره پیچله نه وي چې ځینې خلک په پوه شي ځینې نه، باید لیډ یې لنډه وښکاروي. دویم جالب مطالب باید ولري. لیډ کې موږ مخکې هم ویلي وو چې خبریال باید داسې څه واچوي چې مخاطبین ځان ته راکش کړي او مخاطبین ځان سره د خبر تر پایه وساتي. په کومو کلمو کې مهم مطالب خبریالان باید له ځان سره دغه مهارت ولري چې په کومو کلمو کې ډېر مطالب راونغاړي، او لیډ هم همداسې دی چې باید په کم کلمو کې پکې ډېر مطالب وړاندې شي. د خبر ټول جوړښت هم داسې دی چې باید خبریالان کوشش وکړي چې په کمو ساده کلمو کې ډېر مطالب راونغاړي، او څومره چې په کمو کلمو کې امکان لري دی خپل خبر وړاندې کړي. لیډ هم باید په کمو کلمو کې ډېر مطالب راوړل شي. د لیډ د کلمو شمیر باید له 10 څخه تر 10 وي، ډېر زیات هم نشي او ډېر کم هم نشي، ځکه چې بیا د خلکو د خوښې وړ نه ګرځي. د عنوان سره همغږي، لکه مینوان سرلیک هم ویلی چې خبر لپاره باید ستا لیډ له سرلیک سره همغږي ولري. داسې نه چې سرلیک د یو شی وي او لیډ کې د راوړي بل شی وي، باید له دواړو ترمنځ همغږي وي. د خبر د عنوان د خبر غوټچان په لیډ کې باید د خبر غوټچان چې دی دا راټول کړي وړاندې کړي. مخکې مو ویلي وو چې په کمو کلمو کې چې وړاندې کوي او ډېر مهم مطالب، نو همدا د خبر غورچاڼ د ټول خبر غورچاڼ دې په لنډو کلمو کې راټول کا او په لیډ کې وړاندې کا. لیډ باید خبري ارزښتونو ته په کتو جوړ شي. خبري ارزښتونه مو ویلي وو چې څه شی وو، همغه ارزښتونو ته په کتو باید لیډ جوړ شي. له ارزښتونو څخه باید هیڅ خبریال هم د باندې ونوځي. په لیډ جوړولو کې خبریال خپلواک دی. ګرانو زده کوونکو، نن مو وویل چې د لیډ ډولونه، دغه څو ډولونه ما سره له مثالونو وویل. اساسي پوښتنې جوابونکی لیډ، پوښتونکی لیډ، د نقل قول لیډ، تاریخي لیډ، تشریحي لیډ، ستاینیز لیډ، دغه ما وویل. او ټول خبریالان خپلواک دي چې خپله لیډ جوړ کړي، خو دغې موضوعاتو ته په کتو چې لیډ به یې لنډ او ښکاره وي، لیډ به یې جالب مطالب لري، لیډ به یې په کمو کلمو کې مهم مطالب وړاندې کوي، د 10 څخه تر 10 کلمې به لري، د عنوان سره به همغږي لري، د خبر غورچاڼ به پکې وړاندې شوی، او خبري ارزښتونو ته په کتو به جوړیږي. له تاسې ټولو مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب یې کړئ او د بیل علامه یې ووهئ، تر څو زموږ راتلونکي درسونه تر تاسې په وخت ورسیږي. تر بیا ښې